شمالي وزیرستان په ډوګه کښې ریاست له لوري کم نورین شوی دی د هغې په هکله یعنې موږ تللي وو جنوبي پښتونخوا ته هلته چې کومې جلسې روانې وې شپې موږ لورلۍ جلسه وکړه خو نن غرمې چې خبر شو عبدالله ننګیال زه حنیف پښتون جمال ملیار حجت خان دا په انګمي بنیاد را ګډ شو واپسي مو وکړه اوس روان یو انشاءالله د دوی چې کوم د دوی د ظلم د جبر چې دوی هغه مقبوضه کشمیر جوړ کړی دی شمالي وزیرستان چې دوی وایي چې کرفیو ده دا کرفیو دا زنځیرونه انشاءالله که خیر اوس په نږدې مقام ماتیږي موږ انشاءالله نږدې یو موږ به رسو بنیادي خبرې به سره په کوو د نن هغه په حواله سره اوس زه عبدالله ننګیال چې د پیښې په هکله څه ووایي هغې نه بعده به موږ ملګري په ور راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ شي میشتو پښتنو ورونو السلام علیکم ټولو نه اول دا نن چې کومه پیښه سوې ده انتهایي سخته د غندنې وړ ډېره د افسوس وړ ډېره د شرم مقام ده چې کوم چوکیداران دي یا موږ سکیورټي فورسز دا چې موږ دې لپاره خپل ټیکسونه هر څه شی موږ دې لپاره ورکوو چې دوی موږ تحفظ کوي چوکیداري به مو کوي ژغورل به مو کوي خو نن دا ثابته شوه چې دوی موږ په خپلو ټیکسو باندې د چوکیدارۍ هغه حق نه ادا کوي بلکې موږ وزني نو نن چې کومه پیښه سوې ده کوم بد عمل سوی ده کومې ریاست چې کومه دا اداره ده د سکیورټي لپاره هغې ادارې له اړخه چې کوم ظلم سوی ده بربریت سوی ده دا موږ یوه بله بابړه ګڼو دا موږ بل یو ټکر ګڼو دا بل موږ یو سپین تنګي شهیدان ګڼو چې نن دو د ریاست په میرانشاه شي کړی ده ټول نه اول زه د ټولو پولیټیکل پارټو چې کوم سیاسي لیډرشپ ته هغو شکریه ادا کوو بیا خپلو پښتنو مشرانو سیاسي مشرانو شکریه ادا کوو چې په دې واقع شي موږ سره غږ پورته کړه او موږ یې ملاتړ اعلان وکړه او بیا موږ په لورلۍ شو وبېږه موږ قیوم متمان خیل ملګری چې د دې ریاستي دهشتګردو یا د ریاستي ادارو په چوکاټ شي پټ په چیرې شي پټ چې کوم بدماشان دي غونډاګان دي هغو والی و ټکولی و هغې لپاره موږ پر هرکلي پروګرام کړی و موږ پښتنې ته تللي وو موږ استقبال ته تللي وو چې موږ د دې ملګري دغه قربانۍ ته سلام پیش کړو او سلام یې د چې کومه جذبه وه د کوم همت و هغې ته سلام پیش کړو چې پرون یې کوم په میړانې سره خبره وکړه او دا ثابته شوه چې قیوم متمان خیل باندې چې کوم پرهارونه وو او بیا هم ولاړ وو په میدان ولاړ وو چې زه په هېڅ صورت له خپله میدانه له خپل موقف نه په څټ نه ځم نن چې کوم ظلم سوی ده جبر سوی ده بیا یې موږ د پی ټي ایم مرکزي دوه مشران محسن داوړ علي وزیر او ورسره ډاکټر ګل عالم صاحب چې کوم وحشي وحشیانه طریقې سره د خلکو ډزونه پرې وکړه چې داسې ما په خیال انسانانو کار دا نه ده چې په ژوندو انسانانو داسې ګولۍ ورهي اوس ډي جی ایس پی آر په پښتو شي ټویټ کړی و ټوله ورځ دا خبره کوله چې پی ټي ایم دهشتګردو په هغه باندې اټیک وسو 4 کسان هلاک سو 3 کسان هلاک سو 15 زخمیان دي په موږ باندې اټیک سوی و او هېڅ صورت باندې موږ چې کوم غدي ریاست چیلنج کولو وال نه پرېږدو خو حقیقت دا ده چې لکه څرنګه چې مشر منظور وویل چې منظور محسن داوړ په غاړه او د علي وزیر په غاړه شي هارونه و ګلونه و پی ټي ایم خلکو ګلونه راخستي او خپلو مشرانو ته یې وراچول غاړو ته توپک نه و ورسره توپک یې دو له چوکیدارانو سره و خو هغه ګلان هغه ده دا ټویټ کړی و چې اوس یې ټویټ دا کړی و چې موږ د قبایلو بهادرو قبایلو سره مینه ده او ځینې خلک دوی هغه کوي استعمالول غواړي نو یو طرف ته مو وزني او بل طرف ته مینې احساس راکوي چې موږ مینه در سره کوو نو ما په جواب شي دا ورته ولیکل چې په مینې شي خو انسانان یو بل ته ګلونه سره ورکوي
او یا خو ته مینه نه پیژنې او یا بیا تاسو یا انسانیت نه پیژنو. دا دواړه کنټریډکشن ده، دا تضادات دي چې تاسو په خپل منځ سره راوستي دي. دا نن چې کومې ګولۍ تا وورولې دا یې مینې انداز نه ده، دا یې مینې خبره نه ده، دا د جنګ، دا د بربریت، دا د تشدد داسې مخ ته چې لکه په دنیا شي بل مثال نه میلاویږي. نو ملګرو بنیادي خبره مو دا کوله چې موږ بیا تللي وو او کوټې ته او نن په پشین شوی موږ اوس جلسه وه په 10 بجې. هغه جلسه موږ چې کله خبر سو ډېر افسوسناکه واقع وه، نو په هنګامي بنیاد په بیړنۍ توګه باندې موږ هغو ته بخښنه وغوښته او موږ اوس روان یو خپلو چې شمالي وزیرستان چې کوم موږ زخمیان ملګري دي د میرانشاه بیا مشران دي، علي وزیر په جیل چې دا، نور ملګري په جیل چې دي، ګل عالم په جیل چې دا، بادشاه په جیل چې دا، نور ملګري جیل چې دي او زخمیان دي، موږ شهیدان دي. موږ مشر باندې موږ د خپلو ملګرو د ډاډګیرنې لپاره انشاءالله نور مشران هم را روان دي. موږ به ځان رسو سبا به د ریاست ته بیا داسې شو کوو چې دا پښتانه موږ سره ولاړ دي. دا پښتانه اتا دغه سټیټ سپانسر ټیرریزم چې دا چې کوم تاسو دهشتګردي سپورټ کوئ، دا تاسو غلطې پالیسۍ دي. تاسو موږ وطن باندې تاسې موږ مشران شهیدان کړئ، موږ مو جرګه بدنامه کړه، موږ مو کلتور بدنام کړ، موږ په وطن مو داسې بربریت، داسې خلک مو باندې مسلط تر هغې پورې موږ په کراره نه کښېنېږو او په ډګر باندې ورته ولاړ یو، په میدان باندې ورته ولاړ یو. او اوس انشاءالله موږ نن په هر صورت باندې موږ خپلو ګرانو ملګرو ته ځان رسوو انشاءالله. دا خبره کړې وه چې موږ په چکبوټ باندې حمله کړې ده. دا خو ډېره ښکاره ده چې ګلانو ول خلک حملې نه کوي او بیا محسن ډېره ښکاره کړې وه خبره چې موږ نه په شا ډزونه وکړه. په شا خو ډېر بزدل خلک ډزونه کوي چې په چا باندې له شا نه فایرنګونه شروع کړي. نو موږ په هېڅ صورت یې تشدد ملګري نه یو. موږ یې تشدد لکه څرنګه مشر خبره وکړه، منظور خبره وکړه چې موږ تر ننه پورې یوه ګمله نه ده ماته کړې. موږ د تشدد سوچ نسو کولای. موږ په خپل وطن باندې امن یې پار راوتلي یو، خوشحالۍ یې پار راوتلي یو، د دې بربریت، د دې قبضې، د دې دهشتګردۍ ختمولو یې پار راوتلي یو، نه چې موږ په خپل وطن شي بیا د وینو تویولو یې پار راوتلي یو. مهرباني. حنیف خان ته څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه نن چې کومه واقعه وشوله دا ډېره افسوسناکه، ډېره دردناکه وشوله. بل دا اټیک میږ په مشر علي وزیر او په محسن نه بلی، دا میږ په لر او بر افغان اټیک بلی. ننګیال ډېره په ډیټیل باندې خبرې وکړلې، ډېره په تفصیل باندې خبرې وکړلې چې میږ دا میدون په یوه صورت باندې انشاءالله نه پرېږدي، نه میږ څوک په دا باندې ډراوی شي. حتی کې چې میږ د پی ټي ایم هر یو ملګري دا فیصله کړي دو که د میږ د سر خطره وي نو انشاءالله میږ په میدون کې پرامن اوسي. میږ د پاکستان آئین د هغې سیورو لوند دی چې کوم میږ خپل تاګینه روتاګینه یا د میږ مطالبې دی وي. میږ دغه خبرې ډېر زیات مزاحمت کې ډېر انتهایي زیات، حالانکه په چار خو دا وه چې ریاست د عوامو نه معافي غوښتې وای، نه که دی خو معافي څه کوي چې پاکې دی کوم تشدد وکړه، پاکې د میږ ښځینه وې تقریبا یوه 46 سال عمر چې د معافي غوښتې وای. په یوه آیین کې په یوه معاشره کې هم دا نشته چې دی په ښځینه باندې تشدد وکړو. خو نن ریاست میږ ته ښکاره کړله چې د پښتون افغان ولس کې دی امن نه غواړي، ښه ژوند نه غواړي. بیا به حیثیت د میږ دوه مینګون وي، علي وزیر او محسن داور صاحب او د میږ حکیم چیف اف وزیرستان ډاکټر ګل عالم صاحب. دا خو د میږ مستقبل دی دی نه کړل، مفا باندې دی فایرنګي نه وکړل، ګولۍ یې په وشاندلې. نو دغه نه ښکاره شوله چې دا ریاست پنجاب دا نه غواړي چې په پښتونخوا وطن کې امن روشي. خو انشاءالله میږ دا پی ټي ایم ورچک شوی دی د منظور پښتین په قیادت کې. تر هغه پورې میږ نه کښېني چې تر څو پورې میږ خپل وطن ته امن ښه ژوند نه وي وروړی. ډېره مهرباني، شکریه. صحیح. تاسو وایئ ته خپل وګورئ. مولغون څه مولغون شوی ولخو زه ګرد لر او بر افغان پښتونه ته سلامونه.
ملګرو ډیره درنه ورځ ده، ډیره د غم نه ډکه ورځ ده. سوچ ورته وکړې بیا هغه یادونه تازه شوي دي چې کوم په بابړه کې کېدل. خلک ناست دي، خلک ژړا کوي، خلک پر دغه بنیاد راغونډ شوي دي چې کور ته پنجابیان رانوتلي وو. زموږ زنانه د سر نه بړکي کوز کړي وو، هغې په وجود صندقې مندقې داغه ماته کړې وې. پر دې کښې زموږ په تورسرۍ یعنې په مشرانو ښځو باندې تشدد یې هم کړی و. دا پرون موږ چې کله لورلای ته تلو په د لاره کښې چې چا درنا جوړه کړې وه، دا ډوګا چا مداخل ملګرو ټلیفون یې وکړو. موږ تقریبا د کلاس فلاس ته نږدې وو یا د ژوب هغه په منځ کښې وو، بلکې د ارمان قبر ته موږ ولاړو پر دغه ټایم چې دا خو داسې داسې واقعه مو شوه. موږ ګرد کام راووته. ما ننګیال ته وویل چې دا خو داسې مسله جوړه شوې ده او دا داسې کیسه هم ده او د خلک راوتلي دي. د هغو د خولې زموږ په مشرانو په زناناو باندې تشدد کړی دی، کورونو ته راننوتلي دي، زموږ د تورسرۍ صدر یې هم لرې کړي دي. د هغې سره سره هغه بېزا شکنځل اوسه دا د ډوګې مچا مداخل ملګرو چې چا در نه جوړه کړې وه د هغې الفاظو. ما ننګیال دوی نه بعد محسن ته ټلیفون وکړو چې مشره دا داسې پوزیشن جوړ شوی دی. د هغې په وجود مې مشر منظور ته چې دا داسې پوزیشن دی. دوی در نه کښېنوله، خلک غوسه شوي ورته د دغه عمل پر ضد، ځکه چې په هغې کښې تشدد هم کړی و، په هغې کښې 3-4 کسان یې هم وړي وو بې ګناه د سر چې دلته دهشتګرد دي وادي و دا دي. په هر حال شپې م د ملګري د دا خبره کیسه چې کله کوله مشرانو سره رابطه پې شو، هلته دوی تګ ور وشه. بیا سهار هم پر دې کښې دا څو ملګري زخمیان هم دي. دلته موږ کانټیک ورسره سهار موږ چې کله راګوډ شو پوشین ته روان وو، دوی بنونه را څوک راشي لږ کې چې مثلا ملګري وي ډېر خلک سره ناست وو. بیا ما محسن ته ټلیفون وکړو، محسن دلته د ټنل سره وکړو، ها ټنل سره بس دوی ویل چې موږ ور روان یو. هلته دوی نمبر مو سره ورکړل، په رابطه کې ورسره. خبره هم دا وه چې دغو خلکو غوښتل څه، د ناستې په څه وه، د دوی مطالبې څه وې. وسړیه دلته خلک ژوند غواړي، دلته خلک پر دې باندې په دوی باندې نن که ته وګورې وزیرستان روډونو نه د وینې بوی نه ځي. غون وزیرستان بیا داسې شو چې یعنې پر دې کښې کم کور پاتې شوی دی چې یعنې پر دې کښې نن غم نه دی. خو موږ ویایو دا ریاست ته، دا جابر ریاست ته چې پر دې باندې پښتون قام ته اوس نشي هېرولی. پښتانو کلکه فیصله کړې ده، افغانانو کلکه فیصله کړې ده چې پر دغه ملک کښې پر دغه ریاست کښې موږ به د درمې درجې شهري نه وو. پر دې کښې به زموږ یو برقراره یو حیثیت وي، یو ښه حیثیت به مو وي. که نه وي سره معلوم یو، دلته ملګرو درته ویلي دي زموږ ستاسو رشته ډېر په نازکو ټکو سره ولاړه ده. په هغې کښې چې ته نه وې پر خوښ، ولا که یو افغان هم پر در خوښ شي. دا ساتن خو اوس هم جوړ شوی دی. انشاءالله دا به اندازه هم درته ولګي. لانډه پر دغه ځای چې په کام په وطن ډېر یو لوی نورین غم بیا هم راغلی دی. موږ ولا نن د پوشین جلسه وه، هغې کښې بس ګډون مو نه وکړو په بخښنه سره، ځکه چې دلته زموږ واپسي هم ضروري وه. اوس انشاءالله دغه نږدې یو دغه امیرعلي خوا او شا کښې انشاءالله که ژوند و خیر و، په هر صورت به موږ اوس انټري کوو. که پر دې کښې موږ څوک پر دغه ځای ولي، که څوک موږ پر دغه ځای ولي، که څوک موږ چې څه هم راباندې کوي، خو موږ خامخا د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو سره هلته موږ ځانونه ورته رسوو. موږ به خامخا هسپتال ته ورځو، موږ به خامخا پر دې غم کښې ځانونه ورسره شاملوو. او انشاءالله هلته چې کوم نارت خلکو سره موږ په رابطه کې یو، سبا که خدای کوله د ولس په زور ګرد وزیرستان دومره غوسه شوی دی، موږ سره په رابطې کښې دي، ګرد وزیرستان به راوځي. انشاءالله د ولس په زور په یوه صورت هم موږ علي وزیر، ګلالام وزیر ورسره نیولي شوي چې څومره هم د پی ټي ایم ملګري دي، والله په یوه صورت یې هم نه ورکوو. که دا په کیڼ کې وي، که دا په کلا کې وي، که دا په کم ځای کې وي، که دا د په خپله جیوسي سره وي، که پر دې کښې دوی توپې غوروي، که پر دې کښې دوی ډزونه کوي، که پر دې کښې دوی وینه پیوي، زموږ سینې زموږ لاسونه دا به ورختمېږي. خو په ایمان دا غږ موږ نشو، یعنې د دوی ډزونه به راختم شي، دوی ګولۍ به راختمې شي، خو په ایمان موږ سینې به نشي ورختم. او سوال کوو ګردو پښتنو ته
دنیا جهان نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې چېرته هم څوک پراته دي درته واضحه خبره ده دا بل څه ګناه نه وه دا رنګ پرون نه بل پرون چې دا واقعیا کول سرچ اپریشن کول د هغې مطابق دوی ته پته وه چې پښتانه اوس کاروبار ختمول د دوی د جنگي کاروبار ختمېدو دې دپاره دوی دا شی پلانټډ یو داسې ماحول جوړ کړ چې هلته تشدد وکړ خلکو په کورونه ورنوتل ورته پته وه چې پښتون به راپاسېږي پښتون راپاڅېده پی ټي ایم راپاڅېده بیا ورته کنفرمه وه چې پی ټي ایم مشران په یوه صورت هم دا خپل کارکنان دغسې نه لکوي دا به پسې راځي چې څنګه نن درنا یا نه وه شروع موسیندو یا په هغه کښې یا ناسته نه وه کړې چې ډایرکټ څنګه ورځي علي دوی ته دوی مسالې جوړوي بیا پر دغ بنیاد مسالې جوړوي چې ډایرکټ ګولۍ وروي ډایرکټ دوی وینې تویوي ډایرکټ دوی مړی کوي دا یو پلانټډ شی و چې دا شی پر دغ بنیاد راوړو ځکه چې یو څو ورځې مخکې هم دوی موږ ته ټلیفون ما ته ټلیفون وکړه حنیف ته ټلیفون وکړه محسن داوړ ته ټلیفون وکړه د 3 څلور شپې مخکې علي ته په هغه سبب بیا وکړو یعنې دا خبرې دوی روانې کړې وې خو نن د ثابته هم شوه موږ بیا هم ورته ویایو چې ګرد پښتانه ته چې څنګه همت یې کړی دی دغه شی بیا هم سوال کوو د ګردو پرټیانو نه د ګردو پښتانو نه د ګردو افغانانو نه راپورته شئ راچک شئ دا پنجپی زموږ نه پرېږدي دا استعماري پنجپی دا زموږ نه پرېږدي دې ته به خامخا پر داسې مزاحمت باندې شکست ورکوو چې نړۍ ته پته ولګي خلکو ته پته ولګي ککرۍ به خامخا ورسره متوو موږ جرګه کوو موږ خپل احتجاج کوو موږ پر امنه یو خپل غږ پورته کوو خو کوو یې واضح غږ پکو که موږ دوی ګولۍ وروي ودی وروي مرګ هسه هم شته والله پر داسې حالاتو کښې چې داسې په بېغیرتوب دوی موږ مړوي چې دا کم مرګونه هم روټین روان دي که پر دغه انداز چې دا نن کم مرګونه شوي دي یا د نن کم شهادتونه شوي دي دا خو ډېر د افتخار مرګ دی دا خو ډېر د خوشحالۍ مرګ دی د وطن دپاره د قوم دپاره د خاورې دپاره مرګ والله که دا مرګ موږ ته سبا راځي خدای دی نن راولي که پر دې کښې جیل موږ ته بل سبا راځي خدای دی نن راولوي ځکه چې پر داسې ژوند نه د ځمکې لاندې مخ چې کم دی دا بهتر دی مزید موږ نشو برداشت کولی دا بدمشي مزید موږ خامخا راپورته کېږو انشاءالله مشر منظور پښتین یوه خوند خبره ده چې نن سهار چې د کومه ملګرو رابطه وکړه د درناک شي ما مشر منظور ته د هغې نمبر ورولږل هغه هم ورسره پکې رابطه کوو یعنې موږ خو دا وویل چې یعنې د دوی کومه غوښتنې دي مشر هم دغه وویل محسن دغه وویل په ایمان که دوی درنه ویژدول ته ورتله چې روژه وه چې د خبره په کښلي طریقه سره مثلا د مسلې ورته سره حل کړو دوی به وجود ته ګولۍ وروي ته ګولۍ وروي ملګري ته به دا پښتون بدي اوس معلومه شي د پښتون بدي سم پښتون د بدي په قیمت پوهېږي والله دا شهادتونه دا کیسې خبرې به خامخا څوک نه در پرېږدوي زه بیا ښه په اخره کښې چې د کومې کورنۍ شهادتونه شوي دي دا بالکل زه خو والله مبارکي یانې ورکوم دا ډېر د افتخار شهادت دی که پر دې کښې څوک ټپیان شوي دي تاریخ ولیکلی دا ډېر د افتخار قرباني دي پر دې کښې انشاءالله ګرد کام کرګرد پښتون افغان بلکې دومره څه چې مریم بلول اختر منګل ورسره نور هم څومره یعنې محمود خان اچکزی خیر او پښتانه دي اسفندیار خان دوی دا خو موږ فضل الرحمن دوی خو به هر حال چې هغه څوک د نور خلک دي دا واقعیا ډېره مظلومه وګرځوله او دا یې ظلم وګرځوه انشاءالله ګرد کام ګرد وطن د قبیلې سره د پښتون سره د پی ټي ایم سره ولاړ دی او انشاءالله به د دوی ماتیت ته وي ډېره مننه ملګرو یو ځل بیا هم د ټولو پښتنو ډېره زیاته شکریا ده کوو په ټولو پښتنو غږ کوو چې دا وخت راغلی ده چې موږ له دې جنګ نه له دې بربریت نه له دې ریاستي چې کومه جنګي پالیسي ده جنګي کاروبار ده له دې ځان خلاص کړو او دې پاره که څوک نه راوځي سبا د خپل روان نسل ته به ملامتي خپل تاریخ ته به ملامتي تاریخ ته به شرمنده وي هغه خلک چې په خپل وطن باندې ننګ نه کوي د دې وطن لپاره غږ نه پورته کوي نو نن وخت راغلی ده چې ټول پښتانه په دې دنیا چې په کوم کونج چې چېرته پښتانه دي چې ټول راچک سي او دې لپاره غږ پورته کړي چې دا بربریت وغندي او نړۍ په دې خبره کې چې پښتانه یو پرامنه قوم ده یو امن دوسته قوم ده پښتانه په هېڅ صورت جنګ نه غواړي په هېڅ صورت د جنګ ملګرتیا نه کوي نو یو ځل بیا هم مننه کوو او انشاءالله موږ به په هر صورت باندې میرانشاه ته ځان رسوو کور ودان خوشحاله اوسو مهرباني